السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو دوستانو، الله جل شانه دی وکړي چې د صحت او عافیت لباس مو پتن وي. زه استاد نظام الدین همدا تاسو ته د انګلیسي د زده کړې په سلسله کې 15 جلسه نن وړاندې کوم چې په 15 جلسه کې موږ تاسو څنګه کولای شو چې انګلیسي بغیر د سپیل یا د املا نه زده کړو. خوږو دوستانو، مخکې له دې نه چې راځو درس ته، دا ویډیو درسره همدا اوس لایک کړئ او که چیرې زمونږ چینل ته نوي راغلي یاست دا چینل سره سبسکرایب کړئ چې تر څو زمونږ نوي ویډیوګانو تاسو ته په وخت در ورسیږي. نو راځو دوستانو، وایو چې مخکې له دې نه چې موږ په 15 جلسه کې خبرې کوو، نو وایو چې د انګلیسي ژبه که چیرې په اسانه توګه سره یادو او په ښه توګه او په لنډه توګه یادو، نو د هغې قوانین نه او د هغې د سلسلې نه چې زمونږ د پرنانسیشن یا د فونولوژي برخه روانه ده، نن راځو وایو چې پرنانسیشن څنګه کولی شو او څنګه کولی شو چې د انګلیسي کلمات، د انګلیسي عبارې، د انګلیسي سنټنسز، جملات او همداسې نور په څه طریقه سره او څنګه په اسانه تلفظ کولی شو. خو مخکې له دې نه چې راځو د پرنانسیشن برخې ته، داسې په خلاصه او په اسانه توګه سره وایو چې learn English without spelling for ESL. دلته ګرانو زده کوونکو، ګرانو دوستانو، موږ د ESL شاګردانو دپاره کار کوو. هغه شاګردان کوم چې د انګلیسي ژبه د هغوی مورنۍ ژبه نه ده او انګلیش as a second language، انګلیسي په حیث د دویمې ژبې او یا په درېیمې ژبې په حیث د درېیمې ژبې یادوي، نو د هغوی دپاره دوستانو موږ کار کوو. اوس راځو وایو چې ګرافیمز او فونیمز سیکشن. د ګرافیمز سیکشن کې موږ یو څه ناڅه د ابتدایي برخې لپاره کار وکړو په مخکینۍ ویډیوګانو کې. اوس راځو د فونیمز سیکشن ته چې په دې برخه کې به موږ په ډېره کچه سره کار کوو. خو فونیمز څه شی دي، فونولوژي څه شی ده یا غږپوهنه څه شی ده. خوږو دوستانو، ګلالیو ملګرو، د فونولوژي علم یا فونولوژي په واضح او په اسانه توګه سره داسې تعریفوو. په غږپوهنه کې غږونه او د هغوی د پیدایښت ډولونه او نورې ځانګړتیاوې په علمي او سیستماتیک ډول تر څېړنې او مطالعې لاندې نیول کېدلو ته فونولوژي یا د غږپوهنې علم وایي. تر څو پورې چې موږ د یوې ژبې د زده کړې لپاره د فونولوژي علم زده نه کړو، نو تر هغه وخته پورې به موږ ته ژبه یادول ډېر د مشکل سره مخامخ وي. نو دوستانو، که چیرې موږ مدرسې ته ځو، جومات ته ځو او غواړو چې د قرآن کریم زده کړه وکړو، نو د قرآن کریم زده کړې دپاره موږ کوشش کوو چې په ابتدا کې نوراني یا بغدادي قاعده وایو چې تر څو پورې موږ د قرآن کریم لوستلو ته آماده شو. که غواړو چې موږ ریډینګ یا لوستلو ته آماده شو، نو موږ باید په لومړی کې د فونولوژي ابتدایي قوانین زده کړو چې تر څو پورې موږ یو جمله، یو کلمه څنګه تلفظ کړو، یو جمله څنګه تلفظ کړو، یو پاراګراف څنګه تلفظ کړو او زموږ د ریډینګ برخه برابر شي. نو دوستانو، لکه څنګه چې واضحه کړه چې فونولوژي غږپوهنه ده، څنګه موږ کولی شو چې د حروفو غږ یاد کړو، د کلماتو غږ یاد کړو او داسې نور. نو دوستانو، وایو چې د فونولوژي علم فقط په واضحه توګه سره داسې وایو چې موږ ته غږونه یادوي، موږ ته تلفظ او پرنانسیشن یادوي. اوس راځو، سوال پیدا کیږي چې فونم په خپله څه شی دی. د ژبې تر ټولو کوچنی یعنې وړوکې ټوکې یا برخه ده چې په ځانګړې توګه کومه معنا نه لري مګر په کلمو کې د معنا د توپیر سبب کیږي. مثلا د پ فونم په پن یعنی د پن په کلمه کې که په بې بدل شي، نو د بند کلمه به ترې جوړه شي. یعنی که پن کلمه د بې په فونم یا غږ واخلي، نو د بند کلمه به ترې جوړه شي. هر حرف یو نوم لري، لکه د بې حرف د بې نوم لري، د ت حرف د ت نوم لري، د ا حرف د ا نوم لري، چې نور کوم اوازونه لري په هغې باندې به انشاءالله موږ په فونولوژي کې خبرې کوو. د بی حرف د بی نوم لري، د بی نوم لري، کوم چې بیا قواعد لري، قوانین لري چې په کوم وخت کې به موږ بی تلفظ کوو، کوم وخت کې به بی نه تلفظ کوو. په هغې باندې انشاءالله زموږ په راتلونکي درسونو کې خبرې کېږي، همداسې سی او داسې نور حروف. نو ملګرو،
دلته اوس مونږ وایو کله چې زمونږ د فونولوژي تلفظ یو تر یو حده پورې د فونولوژي په واسطه سره مونږ تلفظ یاد کړ نو بیا به مونږ داسې وایو چې هاو ټو پروناونس د لانګیسټ ورډ اف انګلیش څنګه مونږ کولی شو چې د انګلیسي د غټو نه غټې کلمې د سختو نه سختې جملې او مشکل الفاظ مونږ څنګه تلفظ کو نو دوستان دلته مونږ یو کلمه تاسو ته درکړې ده چې د انګلیسي د لانګیسټ ورډز یا د غټو نه غټه کلمه هم کېدی شي دا مونږ څنګه تلفظ کولی شو دا به انشاءالله مونږ هغه وخت تلفظ کوو چې کله مونږ ابتدایي درسونه زده کړه او زمونږ د حرف نه شروع ترکیبي حروف همداسې 2 حروف 3 حروف 4 حروف تر 15 حروفو پورې که چېرته مونږ ته کلمات راکړل شي دا به مونږ څنګه تلفظ کوو نو مخکې له دې نه چې د دغه کلمې تلفظ ته راځو اوس وایو دوستانو چې مونږ نن فقط هغه کلمات چې د 2 حروفو نه جوړ شوي دي د هغې تلفظ وړاندې کوو مثلا ات بی هی اف تو اپ ان آن آف از ام is, my, no, or, as, it, ox, so, do, okay, we, hi, bye. دوستانو بیا هم مونږ په خپله خبره باندې ولاړ یو وایو چې don't learn spelling, just learn the rules. کله چې زمونږ حروف یاد شو دوه کلمې هغه کلمات چې د 2 حروفو نه جوړ شوي د 3 نه او یا زیاتو نه نو بیا مونږ کولی شو چې دغه کلمات او یا د دې نه سخت کلمات او یا جملې هم تلفظ کړو په دې هیله چې د انګلیسي ژبه مو په اسانۍ سره یاد شي او دوستانو که چیرې تاسو زمونږ مخکینۍ ویډیوګانې نه وي ګټلي نو تاسو زمونږ پلی لیست ته رجوع وکړئ چې تر څو د مخکینی ویډیوګانو په واسطه سره ستاسو دا درسونه یاد شي او د دې سلسله کې مونږ سره مخکې لاړ شئ او په خپل کور کې په خپل ځای کې په اسانۍ سره د انګلیسي ژبه زده کړئ